ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ داغن لوی عاقل او دانا په عرب دنیا کې بل نو او داغن لوی مالدارم په دغه وخت کې په مکه معظمه کې بل څوک نو مالدار او سرمایدارم انتهایی درجه او عاقلم دی. اوس دی عقل تا ګور د سحر ټیم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخه ولرانه ستړي مشي خورمشي وشو. صدیق اکبر ته وی چې خبره اورت ته خود ما آشنای بیگا ماتا په غار حرا کې الله نبوت راک او منصب د پیغمبرای را او ماته دا ویلې شو چې دی قوم ته د توحید دعوت ورکا. صدیق اکبر ورته فرمایل چې زسوک ورته وی چې تداو کا چې توای چې لا اله الا الله محمد رسول الله. صدیق اکبر امه وخت کې وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله. سردار کونین تی تپوسو کو چالکتا ہو سچیڑ چاڑو نک دلیل صداو معجزہ صداو فلسفہ پکے صداو. صدیق اکبر ورتوی اس دی عقل تا گورا او دا صدیق اکبر عقل دا پیر پگاڑو پشان ہونا ہوگا دی بدبخ ملک پیر پگاڑاؤں پیر کڑے دے لکونا مریدانی نن داغ بیان دے وی شریعت بل کچا پیش کو زبے مخالفت تب مخالفت زکا کے چی پیران دا چرتا واڑی چی پا ملک کے دے شرعی نظام راشی زکا چی پا اسلام کے خود پیری میری شتا نہ کنا پا اسلام کے دا چرتا دی چی تنے پا کوٹانے کے ناستے ہو مریدان دے دل رازی ہو سیب الاس کے دے شکرانے در کئی ہو دوا دے والا کے ہو ملا دے والا ٹپے ہو تتے زیر شریعت چراشی اول بدوی دا غوگونو نرانی سے بار بے روبا سے چرازر ہو رہا دا کشمیر غزا دا دا کابل غزا دا دا عراق غزا دا غزالہ بزی پیران میران ہو دا دکاندار ہے پہ کیا خرابی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نلوی پیر سو کو وہ پیدا بشی کوٹانے کے ناس تو دا سو خیال دار ہے دا ابو بکر صدیق نلوی پیر سو کو داغن نلوی مقام دا چاہو اغا ابو بکر چی عورت دا غرمی ٹیم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور تورا گئے او ابو بکر صدیق ورتوی چھے لبائک و سعدائک یا رسول اللہ دیر بے وقت رالے ویل بے وقت ذکر عالم چستا یو ادا خدای تا خوخشے ہوا او سی جبریل رولی گلو چی پدی ٹکی لار شو ابو بکر تا زما سلام نو دا ابو بکر چی چاہتا دا اسمان نا سلامون رازی دا غنا لوی چرتا چوکو یا با پیداش اس دا دی عقل تا گورا پیغمبر ورتوی چی تا ولی زما پدی نبوت منلو کے سچیڑو نکڑو اغا ورتل چی دی چیڑ میں زکاو نکڑو چی تا ما سرا ورکوٹے لوی شوے پا یو کلی کی مکہ معظمہ دیر وڑو کے غندے خار دے نو پا یو خار کے سرا لوی شویو نو تا پا دے سلویخ کالا کے دا بچپن نوالا ترننا پورے پا اسی خبرہ کم چرتا دروغ ندی ویلی نو دا اوس خود دین خبر آوا دی که بچنگا دروغ وید دی عقل تاوز گورا چی ما ستا ټول جون مطالعہ کرے دے او ما سره دی ټول زندگی تیرا دا نو پا اسی خبرو که دی چری دروغ ندی ویلی نو تب پا باب دی دین که څنګه دروغ وید سردار کونین ورطاو فرمائل چی انت صدیق ابو بکرہ تا دنن لقب چی دے صدیق شو صدیق دا مانا چې د پیغمبر پړومبای وینا باندې تا ایمان راو او په اسلام کې اول سړی دی په سړو کې چې هغه ابو بکر صدیق دی چې دا اول ایمان راوړی. عزیزانو دای د ژوند عالم مال حال ټول قربان ټول 30,000 روپے ور سره پاتې چه حکم وشو چه مکه پری دی مدینه ته لاړ شي مدینه ته چې لاړ په هغه 30,000 روپے هم د بیت المال د پاره ځمکه واغسته چې د دې ځمکه که څه حاصلات راتله نو هغه په عامه المسلمین باندې خرج کیږي ذات لنا د بیت المال په نوم واغسته نو د دسه شو چې اغوستی جامع هم نوی یو ورځ د ببري شړې لنګ والے دې نو غستن او تار نشتا چې هغه سوري په هغه لنګ کې په وګڼ
نو د کیکر ازغي ک تاسو لیدلی هغه ډیر وګدو نو پاغلنګ کې چې کوم سوري نو هغه د کیکر ازغه پکې داسي پیله او پاغي هغه سوري ټپ کړي پدې کې چې ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل علیہ السلام راغی چې جبرائیل راغی چې ګوري رسول الله ورته نو جبرائیل هم هغه سي د ببر شړې لنګ والے چې لنګ والے دي نو پیغمبر ته تاسو کو چې دا لنګ دي څنګه نن والے نو جبرائیل امین ورته وی چې یا رسول الله نن د ابو بکر لنګ دا الله دومره خوښ شوی دی چې د ټول کائنات ملائکو ته حکم کړي چې تاسو داسې لنګونه وای عزیزانو د عقل عالم ګورا او بیا د عمل عالم ګورا بیا د ابو بکر چې څو وخت کې امیر شو د بخار نبار یو بډای خزا اوسېدا خزا بډای اوسېدا نو حضرت عمر بتلو سار وختي او هغه بډای لبه ا کوټه جارو کړه او داغه منګوټه به واغستو چینه تبلاړو به ولا راوړي او قجوري او ستوان دا به ورته کېخو د بتلاړ عمر فاروق فرمایي چې زه یو ورځ چې په خپل ټیم لاړم خپل ټیم نه لګ مخ کې لاړم وختي لاړم چې وختي لاړم چې ګورم معنا سوا یو بل سره لګیا دی هغه بډای لا کوټه جارو کوي نو زه ودرېدم چې تاسو چې منګوټه راواغستو بو پس روان شو نو چې په مخ راغې چې ګورم فیضا هو صدیق نو هغه ابو بکر صدیق حضرت عمر وایي چې د تهجد د ټیم نه بم مخ کې ما نه مخ کې ابو بکر صدیق لو دی بډای ته کوټه جارو کوي عزیزانو عقل چې کوم قومونو کې وی او فهم په کوم خلقو کې وی داغي د دولت هم دا عالمي او داغي د عمل هم دا عالمي د پیغمبر د وفات نه وروسته دا ابو بکر صدیق چې څو وخت کې امیر شو نو سحر دنه بیعت شو چې ته د ټول عرب دنیا امیر شو او د پیغمبر جانشین بتای مازیګری صادری پوګه چولی دی او بازار تروان عمر فاروق په مخه ول راغی چې اینا چرته و زما دا صادری خرصومه بازار کې چې لګبال بچله په څوړ راوړم او بیا د نور خدمت کې مشغول شم سار ته بیعت شوه ده بیعت معنا پیژنې حلف وفاداری چې په پاکستان کې ورته وایي حلف وفاداری ستاده وزیران چې حلف وفاداری علی نو درې میاشتې مخکې نه ورته فرنش کیږي د بنگلو هغه ورته د پی ډبلیو ډی او سړی راته وایي وای پناه په خدای ټوله پی ډبلیو ډی د وزیرانو نه وزګاری الاداراتا گلیزرو لگاواو الاداراتا فریجونو لگاواو الاداراتا راډونو لگاواو الاداراتا پیپونو لگاواو الاداراتا قالین ات خدای په عظیم قهر ټوله میکمه دوی سره راځي نو مالی ټیک دا کړ مونږ به چانه سګی لکو چې میکمه د وزیرانو په خدمت کې اخته دي نو هغه میکمه به د قوم سره خدمت کوي اولن داسې تیر شي اوس چې باروزي دا کوارټ روډ باندې داسې سیول کوارټرو طرف ته پدې سرک تاو شي دا سرک لګو ګورئ نیمه حلال مردار کړي دی او نیمه پرېخه سیول کوارټرو سره وګورئ ماشينري ولاړه دا په نیم موړې دي نیم باندې باجری اچولې دا او نیمه موړې لامدا سي پرتی یو کانال سرک چې په کوم حکومت کې په یو کال کې جوړيږي الله تعالی دې په داسې نظام باندې آسمانی عذاب نازل خدای دې دوی تباہ او برباد کړي دا غلا او دا حرامیان او دا غلچکی دا ګڼکپا دا کارپوریشن چې دا پرونه مات کړو د دنیا غلا او حرامیان پکې ناس کارپوریشن
د قوم او د ملک د خدمت نامه نه ده. کارپوریشن د غلو د یو بلډینګ نامه ده چې په جی ټي روډ باندې کول هم غلب پکې دننه ناست. بلب غواړي نشتا، که بمبه غواړي نشتا، که پیپ ماشتي لس ورځې به برړېږي. پیپ لس ورځې برنار به یو په سړک به اوبه رواني، کله کونسلر پسې منډې واو، کله پیپ فټر پسې منډې واو. هلکه سټ تندر در باندې پریوتو. جی یونین نشتا، په کارپوریشن کې یونین نشتا. نو د علاقې خلک چندو کې او یونین بازار نوالی آپ کې ولګي ا برنار بند. اته ورځې وشوې، اته ورځې چې زمونږ په کوڅه کې ګټر بند، اته ورځې وشوې. دریاب ولاړ دی، دریاب د اوبو. که ښځې ځین پرتوګ به وباسي نو هله به پکې تېرېږي، او که سړي ځیم نو پرتوګ به وباسي هله به پکې تېرېږي. نو خلک په پردو لارو په کورونو په دیوالونو راوړي. اته ورځې وشوې زمونږ مالای کې روډ بند. پرون مې د کارپوریشن چیف افسر ته ټلیفون وکړو چې کارپوریشن خو په ایټم بم ولګېدو، اوس خو ته ناست دی، څنګه چل دی؟ ویلې چې بس د حل سړي درد. بیا مې ورته په کونسلر ټلیفون وکړو، درد. بیا مې ورته د چیف سیکرټري په پرایویټ سیکرټري ټلیفون وکړو. هغه ورته وویل چې دلته چیف سیکرټري ته جرګه راغلې ده او لالازار کالوني کې روډ بند دی. ویل درله درله تر ننه لا نشته، تر ننه. تو لعنت پاغه قوم چې چا دوی له ووټونه ورکړي، لعنت پاغه ملک، لعنت او توکاری توکی پاغه ملک چې د چا دا نظامی او د چا دا حالت. کارپوریشن دی او کارپوریشن دی او د دې کارپوریشن د میر میټینګونه د چا په کور کې کیږي، میر د چا په کور کې جوړیږي. تو لعنت پاغه کور او پاغه نظام چې د چا د ملک دا کارپوریشن. چواړه غواړه نشته، ویڼه ډکی دي، منت درخواستونه زاره اله جیو بد چې بیا راو باسي د سړک په غاړه ډيري پراته دي و یو سنډا گاډي نشته. او درې میاشتې پس بداس په قوم بیا د خلکو پسې ټوکرای کیږي او بیا به کارپوریشن جوړیږي او میټینګونه به د سنگي مرمر په بنگلو کې کیږي او د میر انتخاب وکړي. زای خدایم بیخ بنیاد باسا چې هغه د صدام حسین اټم بم په مونږ راو غورځي نو ډېر بخي په مونږ راو غورځي په دې حرامي ملک. دا د ملک او د سړي ځامن وي، دا به داسې وي. هر سړی دیاړي پیدا کړي، هر سړی. ابو بکر صدیق خو صادر ځکه خرڅولې چې په خپل لاس وړو عالم کورتا نو بیا به د قوم خدمت کو. دوی خزي د دوی خزي د شاملات کړي، هغه خزو لکه دوی غلې ونکي، هغه انبر سړی میخي بساتی پڅ. دا سړی خزه وګوره بوره ده، دا د سور بچي او دا د زن طلاق بچي. دا خزه چې په 300 روپۍ سر جوړي په صدر کې راځي کنه بے غیرت قوم دې ما سره صفایو کې لغوندي. کدا رښتیا د ډم ځامن نه ما سره د صفایو کې چې په صدر کې الته ودروم چې په بنزونو کې د چا خزه راځي او په 300 روپۍ یو خزه سر جوړي. مونږ په 2 روپۍ سر کالو کړ. البته دا میلوګان لکان چې دي دا د میلو سرونه چې پریخي د دې قیمت بلک زیاتی. د خزو سر په 300 روپۍ جوړي، ما سره د صفایو کې کړ.
د داسې بے غیرته قوم، دا قوم کدا د سړي زامن وي دا بنن د امریکای په غېږ کې کېناسته د صدام حسین خلاف. یو صدام حسین دی چې صدر بوش ته پیزوانه چولې ده په پوزه کې په چلې نه پويږي، کاغه خپل ګرځي را ګرځي پويږي چې څه چل ور سره کو. ما وې چې امام ابو حنیفه پروت ته په بغداد کې، پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی پروت ته په بغداد کې، امام شافعی پروت ته په بغداد کې، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په بغداد کې پروت ته. پاغه با امریکا بمباری څنګه کوي؟ بیا لعنت ته پاغه مسلمان قوم نه چې په امام ابو حنیفه په قبر به بمباری کیږي او زبد امریکای مرګره ما لعنت نه پاغه قوم. بیا د پیرانی پیر صاحب په قبر به د امریکای بمونه راغورځيږي او زبد امریکای سره وګه پوګه مرګره ما. دا زمونږ ملک دی او دا زمونږ وطن دی. نن نواز شریف د اسلام په نوم په دې ملک کې ووټ ګټلې دی، اسلامي جمهوریت اتحاد نومې پیښه. د تپکار نه دي چې پیر په گاړه بیان ورکو چې زبد شریعت مخالفت کوم، چې د شریعت مخالفت سو کوي اسره فورن نیول پکار دي کنه. بیا ستا وزیر اعلی جام صادق د سند په اخبار کې بیان ورکړی چې شپږو بجو نه وروسته زه بېهوش یم، د شرابو نشه کې مال نږدې مه راځئ. په ځان یې په خپله ګواهي وکړه که نه؟ تاسو چې پرون په ډرایورانو شریعت اډیدن نافذ کړی دا وزیر اعلی د پنجاب څه بلا دی د سند راونیسئ او په دوره یې ووهه که نه. اول خو شریعت په خپل وزیر جاری کا، ډرایور درته مور مړی پلار مړی ښکارېدو نه 1,00,000 به ورکوي او پلانې به ورکوي، هغې له تالي سټ او یو 2-3 سپي هم پیدا کړي په ټي وي باندې د هغې باسونه کول. شریعت چې راځي اول به په سنډاګانو جاری کوم، د چا ښځې چې امبر سری میخي اول به دوی ځوړندوم، دا شوقي دمان به اول ځوړندوم، د بډابیر بیس کې چې هغه شپه کم کار شوی دی د لاهور او د پنډۍ ډمې پکې ګډېدې اول به دوی ځوړندول غواړي. دا کم سن شروع شو؟ د دې کال په لومبۍ شپه په پنجاب کې شراب شاټ شوي چې نوی کال شروع شو دومره شراب ستا په اسلام المؤمنین اسلام آباد کې سکلی شوي چې بازار کې شراب نه ملاوي. دا خبره مولا په اسمبلی کې وکړه، دوی نه په اخبار کې راوسته او نه په ټي وي، نو بي بي سي د لندن نه پې وویلې. تاسو پوه شوئ؟ نو خدای به نور که خیری خرابوي پرېږدیم نه. دا اسمان ارادې تاسو ته ښې نه دي، ښې نه دي درته. د باطلو مرګري پاتې شوي یې او د باطل مرګرتیا کوئ، ښه ورځ به نه ګورئ، هر شي له به جاړئ، هر شي فی الحال جاړئ نه. اول خو دې بې غیرت نظام ته وګوره. د انګریز په زمانه کې د جماعت د بمبې بل انګریز معاف کړی، دا ریکارډ وګورئ تاسو. انګریزانو قانونو چې جماعت لا چې کومه بمبتلی وي د هغې نه به بل نه هلی، هغه خبره تر اوسه را روانه ده. د جماعت د بمبې بل نشته، دا معاف کړی انګریزو. 43 کاله کې که دوی کې ایمان وی ایمان په کار دا نه و چې د جماعت د بجلی بل معاف کړی، د جماعت لمونږ خیرات غواړو چړک نو خبره ده پوس پرې کړو دا وروره کوټه کې یو سړی ناستو چې څوک به دننه ورغی غړپ پوزه به یې پرې هغه به داسې پوزه نیولې ور وبوته، بل به ورته ویل چې خاندي لګیا دی خوشحال روان، نو بل به ورننوتی غړپ هغه نه بیا بل به ورنه غړپ 100 کسونه یې پوزې پرې کړې او یو بل ته حل نه وي. خیال دی راغی
دا یو بل ته نه وي چې دنه مذهب هغه وي چې زما غوسه نه چې ټولو نه غوسه. نو زه وایم چې په موږ خدا حال پکار دا دی او زما د جماعت سی ډي والا دا د کارپوریشن منسټران د دې دفتر ته دا ډېری سبا سار وختي چې پرتای چې لعنت ستا په کارپوریشن او ستا د کارپوریشن په عمله باندې کم ځای چې وکنیا مردار پری بجلو والا کزه وکني مرداري پری دي ک ټلیفون والا وکني مرداري پری دي ک سوی ګیس والا وکني مرداري پری دي ک کمیټای والا وکني مرداري پری دي و د خدای په قهر و وای فن نشتا د چا مور فند خو به دې ملک ته ټینګ شي فند بس کم ځای فند خو ټول دیوالو پیپل ورس پروګرام کې ورشه د خلکو نستای غوسه اوس دې نظام کې ورشه د خلکو نستای غوسیږي لګیا فند کم ځای راشي دا سارم ملکونه خو نه دي چې پکې د تیلو کوی دی او تیل بخرسو فند برازي فندونه خو ټول دوی راځي دوی وي اول دې ته خیال وکړه چې یو ټیکه چې ټیکدار ته ملاوي شي یو ټیکه د اورسیر نواله تر چیف انجینیر پورې دوی د پارا 100% ټیکس دی د اورسیر نواله تر چیف انجینیر پورې نو نیمه پیسې د ټیکې خو د اورسیر نه تر چیفه پورې تقسیم شي پانی می کې نیمه بټه کډار نو روپای کا تانی دوی بیا یوړي اتانه پاتې شو اتانه کې یو سلور نه بټه کډارم ګټل غواړي په سلور نه به تعالی کار څه کوي دا د ملک حال اوس دعا کوي چې خدای پاک امریکا تباہ کړي مونږ تباہ د امریکای د لاسه مونږ غرق د امریکای د لاسه خدای دې امریکا سره د مرګرو تباہ کړي او عرب د جناب محمد رسول الله قوم دے صدام حسین یو مرد آهن خدای پیدا کړی د امریکای د پاره یا الله ته املا مضبوطه کې یا الله ته املا مضبوطه کې یا الله د کافر بیړه تبا کې خدای مسلمان ورته ټیټسترګه مکه یا الله هغه عذاب په امریکا راولې کوم عذابونه دي چې پتیر شو قومونو راوستي خدایا د مسلمان قوم د امام صاحب د قبر او د شیخ عبدالقادر جیلانی د قبر خدایا د دې قابل ندي چې د امریکای بمونه پیروریږي یا الله دا پیرانی پیر صاحب دا پاک ژوند په خاطر د امام ابو حنیفه دا پاک ژوند په خاطر خدای امریکا په خپل کور کې تباہ او برباد کړي چې الله پاک څو وخت کې د انسان د پیدایش اراده وکړه نو ملائکو داغه خلاف کو الله تعالی ته فرمایل چې ته پزمکه باندې بنی آدم ما پیدا کوا زکه چې غیب په دې ازمکه باندې فساد کوي د یو بل ویني په پناه حقت وي یا الله ستاسو عبادت او د تسبیح و غیره د پاره مونږه کافی ونحن نسبح بحمدک ونقدس لك دې مقام باندې دا سوال وارد دی چې دا خبره د الله او د ملائکو منځ کې څو وخت کې دي نو دغه وخت کې آدم علی السلام موجود نه نو د سړی په غیر موجودګۍ کې څوک چې د چا بد وای نو دې ته غیبت ویل شي نو ملائکو د آدم علی السلام په غیر موجودګۍ کې د بنی آدمو غیبت ولې وکړه حالانکه ملائک چې دي دا معصوم مخلوق دی دا د ګنا نه پاک مخلوق دی
او غیبت چې دا ډېر عظیمه ګناه ده. نو ملائکو دا ګناه ولې وکړه؟ دا یو سوال. عزیزانو، دا حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ دا سوال قائم کرے دے او بیا داغه جواب کرے. هغه وی چې دا غیبت نو، دا یو رائے و د ملائکو چې یا الله مونږ تا سره برای راست تعلق دی، ستا انوار او تجلیات هر وخت ګورو، نو مونږ نه تصورم د یو غلطۍ نشي کېدی. بنی آدم چې ته پیدا کې نو ستا او داغي په منځ کې به حجاب وي، نو هغوی به تا ګوري نه، نو چې تا نه ګوري نو بیا به په هیڅ ګناه باندې هم صرفه نه کوي. قتل بم کوي او زنا بم کوي او غلا بم کوي او دا الله پاک ورته فرمایل چې انی اعلم ما لا تعلمون، زه پوهیږم په هغه سيزونو باندې چې په هغه تاسو نه پوهیږئ. تاسو چې ما ګورئ او غلطي نه کوئ نو دا دومره لوی کمال نه دی. په دې بنی آدمو کې به داسې مخلوق وي چې ما به نه ګوري او غلطي به نه کوي. کمال دا دی چې ما نه ګوري او غلطي نه کوي. دا کمال نه دی چې ما ګوري او غلطي نه کوي. تاسو خیال راغلی؟ نو عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ فرمائی چې دا په حقیقت کې غیبت نو، دا یو حکایت و چې یا الله سنا چې هغه خلق تا نه ګوري او بیا ټول ازمکا د ګناه مرکز او د ګناه محور شي. دی وجنا عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ اس لیکي چې په بنی آدمو کې وګورئ، 1,40,000 پیغمبران علیهم الصلاۃ والسلام الله د هر قوم پیغمبر د هغه قوم د جنس نه پیدا کړي او د هغه قوم نه پیدا کړي. بیا د هغه پیغمبر تاریخ وګوره چې هغه د خپل قوم سره څه کړي دي، قوم د پاره څه کړي دي، او د الله د مرضا او داغه د رضا د پاره څه کړي. اسی بطور نمونه ذکریا علیہ السلام قوم نا منډی کړی او قوم ورپسې و چې راویني سي او مړی کړي. د چې منډی کې نو د یو ونه نه پناه وغوښته او ونه ته وی چې مال پناه راکنو او ونه داسې شق شو او دې پکې ورننه وته ونه بیا یو ځای شو. د قوم څه چلو کو چې د ونی په دې منځ اره کې خو چې اره کې منځ کې چې دونی مشي. الله پاک په دې ونه کې وې ذکریا علیہ السلام ته چې تا پناه د ونه نه وغوښته، په کار داو چې مان دې پناه وغوښته، تا ونه نه پناه وغوښته، اوس بغږ نه کې کدی غږ کو دوی به د حرکای ته په منځ دوشي، کدی غږ کو نو د پیغمبرای د لیست نه به نامه وباسه. ذکریا علیہ الصلوۃ والسلام غږ نه کو، اره په وراله په دې خېټه او ونی سره اره کو دو نیمه کو. تاسو خیال راغلی
چې تا ته پکار دانو چې تا ونی ته ویلې چې مال پناه را زما په موجودګۍ کې ته پناه د بل چا نه څنګه غواړې ګوره یوسف علیہ السلام هم ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر زلیخی په جیل کې اچولې دی د خوبونو په تعبیر ډېر ښه پیدا یو سړی خوب لیدلی او دته وې د ورته وې چې د دې خوب تعبیر دا دی چې ته به وځې د جیل نه او د بادشاه په ډیوټۍ کې به ولګې آرډر ورپسې راغی چې ته رها شوې د جیل نه او د بادشاه ډیوټۍ کې به لګې یوسف علیہ السلام ورته وې دی الک ته چې د بادشاه ډیوټۍ ته ورشي نو لک زما شپارس ورته وکړه چې داسې یو الک په جیل کې پروت دی کمام د جیل نه وباسي الله ته دا خبره مخه نشوه یوسف علیہ السلام ته وی چې زما په موجودګۍ کې تا دا قیدی په خپل بادشاہ ته شپارس ولیو نو بادشاہ آرډر وکړو چې دا الک چې کوم یوسف په جیل کې دی دا 12 کال نور قید شو 12 کال کې نو عزیزانو عرض میں داو چې د پیغمبرانو دومره غوندې ادا خدای پاک ور سره برعکس دا کړی دي چې زما په موجودګۍ کې ته د غیر الله نه امداد ولې غواړي او زما په موجودګۍ کې د غیر الله ته شپارس ولې کوي حسنات الابرار سیئات المقربین کم شی چې زمون په حق کې نیکی ده آدم مقربین په حق کې ګناه ده مونږ چا د پاره شپارس کو چې لکه د دې غریب سړی دا کار دی ولې وکنو دا مونږ د پاره نیکی ده په دې مونږ لا اجر به ملاويږي لیکن که پیغمبر چاته وي چې د پاره دا کارو کدا داغي په حق کې ګناه ده ځکه چې داغه برای راس رابطه د خدای سره ده او برای راس تعلق چې ده هغه د خدای سره نو عزیزانو عرض میں داو چې ملائک په خپل زعم کې دا غیبت کوون کې نو د دې خپل خیال داو چې ګورانی کې به جوړ هغه خلک کوي چې د چا برای راس خدای سره رابطه او برای راس خدای ګوري او هغه سره تعلق بل یو سوال دی چې آدم علیہ السلام ته چې حکم د ملائکو شوی او چې سجده ورته وکړي دا حکم صرف د ځمکې ملائکو ته او کدا اسمانونو ملائکو ته نو عبدالعزیز دباغ رحمت الله علیه لیکلی دي چې دا حکم صرف د ځمکې ملائکو ته ځکه چې د خلیفہ په ځمکه خدای پاک جوړ کړو د خلیفہ د اسمانونو نو خلیفہ د ځمکې لہذا کم ملک چې په ځمکه اوسیدون هغه ته حکم وشو چې تاسو آدم علیہ السلام ته سجده وکړه او په دغه وخت کې شیطان هم په دغه ځمکه کې د ملائکو کې موجود او نه موجود دا د معلم الملکوت د ملائکو استاد د شپږ لکه کال د خدای عبادت کړي شپږ لکه کال په دې ځمکه داسې ځای نه و پاتې چې د په خدای ته سجده نه ولګول نو چې ملائکو ته حکم وشو چې تاسو آدم علیہ السلام ته سجده وکړئ ټول ملائک په سجده پرې دی ولاړ پاتې شو دو نکړه چې وې نکړه الله ته تپوس کوي چې ما منعک الله تسجد اذ امرتک ما چې تا ته حکم وکړ چې ته سجده وکړې نو ته ولې ونکړه ولې نو دی ورته وایي چې قال انا ز
خیر منه زد دی آدم نه بهتر خلقتنی من نار و خلقته من طین زد اور نه پیدایم چې یو پاک شه دی او د خټه نه پیدا دی زد ته سجده ولې وکړه انا دا انا ټکه وي انا ټکه دومره خطرناک دی چې د سړی دین او دنیا دواړه رسوا کی نور کپڅ پويږي کنه پويږي خودمره به پويږي چې په 3 کال د پاکستان کې هر حکومت چراغله دي نو هغه انا ټکه ویلې چې زبداو کو نو یو حکومت په سړی توپ د دې پاکستان نه کوشش نه دی یو ټول خدای داسې ذلیل کړی دي او داسې رسوا کړی دي او داسې شرمولی دي چې دنیا ته خودلی دي چې دا وګورئ دا رسوا د زمانه دا موجوده حکومت دویم مونږ بداو یو پکې تقریر کولو چې رنگونه مخړ دي زو تاسو ته سور ټیپر په شان سور وکړو نو انجام ګورئ نن هغه خلق چې چا پرون د دې حکومت په تسپو مده ویلي نن هغه خلق ورپسې کنځري کوي دا غي وجه څه ده چې دې حکومت انا ټکه کړي دي چې زبداو نو انا ټکه شیطان کړو الله ورته وی چې فخرج منها فإنك رجيم ان عليك لعنتي الى يوم الدين تا انا ولي وي انا خو صرف د خدای شان دی او دا غزاد ته او دا غ طاقت ته چې هغه وی چې انا یا الکبریاء ردائی الله وی کبریایت زما صدر دی بلم څوک شته چې زما په مخ کې غرور وکي تکبر وکي ځان ته وی چې زم څه شېما بل څوک شته لا بل څوک شته کله نه چې خدای دا دنیا پیدا کړي ځینې ملائکې ودرولي او هغه ته ویلي دي چې تاسو وایي چې لا په دې لام باندې د احمد راکاږي لا نو چې د کروڑونو کال اوسو چې هغه ملائکې پیدا دي او په دې لام د احمد راخکلې دي لا دا به د قیامت تر ورځې پورې د الله مدرا کوي نو د قیامت پر ورځ چې الله عدل شروع کی نو ملائکه به ورته مخامخ راشي وای بچي الا الله لا معنا اڅ نشتا سشتا نو قیامت کې ورته چې الا الله مگر کشتا نو دا غزاد دی علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغه د هیڅ په وجود قائل نه دي او هیڅ نشته تاسو مونږ هیڅ ولی او کم شی به چې سبا عدم کیږي نو هغه نن تصور د عدم جایز دی یو سړی به سبا یو شی به سبا نه نو کته نن وای چې نشته نو دا جایز دی نو کل من علیها فان دا یو قانون دی کل من علیها فان سچ تاسو ګورئ دا به فناش باقی به څه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام صرف ستاد پروردگار ذات به باقی وي نورن څه به فناش اوس مونږ زمونږ مور پلار وګورئ
اوس زه دا تصور کوم چې زما مور چرته پیدام نه وه، زما پلار چرته پیدام نه و، نوم و نشان اذا وجد فتلاشا. ایو بزرگ وی کنا وی ترا پا یاد یادی بابا کڑا چه حغس شو ورطا نگاہ کڑا، ترا پا یاد یادی بابا کڑا چه حغس شو ورطا نگاہ کڑا، بادشاہی لاردا کاروان تیریگی سحر سبا دے بلبل چغیگی، ترا پا یاد یادی بابا کڑا چاغس شو ورطا نگاہ کڑا، بادشاہی لاردا کاروان تیریگی سحر سبا دے بلبل چغیگی. بلی او بزرگ وی غنی خدایا حغا خکلی یاران سشو، دا مجلس میں ہم نشین محبان سشو، چیسے حدب پی زماد خوک خاطرش پا جڑا لڑ توتیان بلبلان سشو، کل اشیابا حق تالاوت رجوع کا دا کاتب پا بیاس کے نقش بیان سشو، دا بسمل ستار غلد غم جاڑی علاج غاڑی سکندری طبیبان سشو. لا نمو نشانے اگا خلق لار چه لار با پی خخ کاری دا اس دا بٹیر بچی پاتی شای اس خود ہر سڑی مخت چه گورے الٹائی بدر دی. اگا خلی خلق اگا خستا خلق چه پلارا بروانو لار با پی درنخ کاری دا، اس چه پلارا خلق روانی تب ہوئے چه چرتا دا خربا چه روان نے روانه دا سڑی توب دا، نے خبری دا سڑی توب دی، نے شان شوکت دا سڑی توب دی. بودتے چه گورے تب ہوئے چرتا دا قچر نہ پیدا ہے. خلق لار آئندہ نسلو نہ گورا مور او پلار یو رنگی بچے چه تے پیداشی تب ہوئے چه خدا خبر چرتا دا کارغنہ پیدا ہے. دا مردار پکے دا کمی قالب کی را قوت ہو. نو عزیزانو عرض میں داو چه خلق لار فناش اس اگا گندا اگای پاتی دی تاسو گو رہی اس خواص د ملک مگو رہے، عوام د ملک مگو رہے. نن پا پاکستان کے مظاہری کی گی چھے بابری مسجد چھے دے ہندوان پکے مندر جوڑے، نو مونگ چگے ہو چھے ہائے ہائے بابری مسجد، ہائے ہائے بابری ہندوان پکے مندر جوڑے. تدا بابری مسجد دا سلورو سو کالو جماعت غم یوڑے ورشا پا کعبہ کے دے سوک ناستی. اغز مکہ دا حجاز چھے پیغمبر عام اعلان کرے ہو چھے یہود و نسوارا با دا حجاز پس مکہ نپرے دے، عام اعلان کرے ہو چھے اوبا سے یہود و نسوارا دا جزیرے دا عربنا. نن دا عرب پا سرزمین باندے درے لکا فوج دا امریکے پروت دے، او بیاغا فوج چه ور سره بربندی جنکی دی که یقینم نرازی راشی چه فوٹوی در توخه سڑی وردی اغسطه دا او جنی جانگیا اغسطه ده، جانگیا او نورا طولا بربنده دا او هیڈ کانسٹیبل دا کلاشنکوپی اچوله ده او بربنده دا حجاز پس مکہ ولاړه. نن تمام دنیا دا امریکے سپورٹ کئی زکه چې زمونږ ماما دی. تمام دنیا نن تمام دنیا کی دا مسلمان ملک دا صفحه هستی نه میټاول دا د امریکې مشن دی او دا د امریکې پروګرام دی.
دغه لوړو کې غوندې بلاک چې کوم د مسلمان ملکونو دی دا د منځ نه ویسته غواړي یو جایزه خبره ده دا د ببري مسجد لپاره جلسې او جلوسونه سیاسي لیډرانو اعلان کړی چې جلسې وکړي ببري مسجد ورانه جلسې وکړي بیت المقدس قبله اول و د مسلمانانو قبله اول هغه بیت المقدس نن د يهودو په قبضه کې ده یو یاسر عرفات او د شام مسلمانان دي چې يهودي په ټوپک ولي او د شام الکان ور سره په مچوغ نه باندې مقابله کوي مچوغ نه پیژني